چې دا د جنگ تور بلا به درنه هم لاړه شي، چې دا د جنگ تور بلا به درنه هم لاړه شي، افغانستان یاره دا به درنه هم لاړه شي، چې دا د جنگ تور بلا به درنه هم لاړه شي، افغانستان یاره دا به درنه هم لاړه شي، او اسلام آباد د بنگال قصه دې هیره شوله که داسې حال وي پښتونخوا به درنه هم لاړه شي. چې دا د جنگ توره بلا به درنه هم لاړه شي، افغانستان یاره دا به درنه هم لاړه شي، او اسلام آباد د بنگال قصه دې هیره شوله که داسې حال وي پښتونخوا به درنه هم لاړه شي، او مونږ بې ننګه یو منظوره خو مایوسه نه شي، مونږ بې ننګه یو منظوره خو مایوسه نه شي، ګینې دا لږه شان رڼا به درنه هم لاړه شي. مننه. بیا یو څه شعرونه چې قسم په خدای سایل صاحب، قسم په خدای که سپین دي او که تور صاحبان دي، قسم په خدای که سپین دي او که تور صاحبان دي، دا ټول د یوې ډلې د یو کور صاحبان دي، او تر هغې د دې جنگ خاتمه نشته دی تر څو چې پراته په پښتونخوا کې د لاهور صاحبان دي، تر هغې د دې جنگ خاتمه نشته دی تر څو چې پراته په پښتونخوا کې د لاهور صاحبان دي، او زمون کوټې د ورانې کې برګې دي درې نه یوسي. عابد صاحب، زمون کوټې د ورانې کې برګې دي ترې نه یوسي، یخني د کپیزان ته بلی اور صاحبان دي، او چې مونږ ته یې بمونه خښول نو هغه خیر دی. فیاض ظفر صاحب، چې مونږ ته یې بمونه خښول نو هغه خیر دی، او اوس خفا زمونږ په تش شور صاحبان دي، چې مونږ ته یې بمونه خښول نو هغه خیر دی، او اوس خفا زمونږ په تش شور صاحبان دي، او دعا کوه که چرته کې ژوندی دې درله درشم. قیس صاحب، دعا کوه که چرته کې ژوندی دې درله درشم، راتاوره نه ټوپکو په لاس مور صاحبان دي، او ودانه د ډیر صبر نه پس غږ پښتنو وکړو، صفای وي موږ نه پاتې نور صاحبان دي. او یو څه شعرونه د نوي غزل چې کوشش کوي نیازکه کوشش کوي چې مخکې شي له وخته زندگی، کوشش کوي چې مخکې شي له وخته زندگی، په ما کې تنګه شوې زما سخته زندگی، کوشش کوي چې مخکې شي له وخته زندگی، په ما کې تنګه شوې زما سخته زندگی، او سایل صاحب رارغړي خدای دې خیر وکړي که نن دی که سبا، رارغړي خدای دې خیر وکړي که نن دی که سبا، دیره ده د یو داسې کمر یخته زندگی، او یو زړه لکه مزار د یو شهید ارمان، یو زړه لکه مزار د یو شهید ارمان، او د پاسه پې ولاړه لکه شنخته زندگی، او چې کم طرف ته ګورم هر طرف سراب پرته چې کم طرف ته ګورم هر طرف سراب زه تږی یم وچه دښته زندگی، او تر څو به پکې ګورم خپلې کرښې مخ موسی جانه، تر څو به پکې ګورم خپلې کرښې مخ، او تر څو به وي نیولې وي خپل مخ ته زندگی، او ودانه مونږ ورکړی تل د مرګ په خوله کې ځان، ودانه مونږ ورکړی تل د مرګ په خوله کې ځان، خوابی راله ساتلې په منخ د زندگی. دا سترګې دې ولولي، دا سترګې دې واوري لګې، دا سترګې دې ولولي، دا سترګې دې واوري لګې، دا سترګې دې ولولي، او دې خلکو دا نورې قصې څه له جوړې کړي دي، او ویني یې د سر خپونه د خپونه سر له لاړې شي، او یا ګرانې سایل سندرې هله جوړې کړي دي. او بیا عابد صاحب وایي چې ولې به دې هر ګزار رسانه وي، ولې به دې هر ګزار رسانه وي، ځان ته دې اشنا وي ځان کړی یم، او دې کې دې څوک نیت عبید نه بدی، خدای د خو ګزړونه درمان کړی یم.